د پښتو تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. تاسو را بولند دي مهال خبري ټولګي ته په سر کې هم کورنۍ خبرونه بیان میوند خپلواک که څه هم د ولسي جرګې ځینو غړو او یو شمېر کارپوهانو د راتلونکو ټاکنو اعلان شوې نیټه یو سم وخت وباله، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه پریکړه د قانون له مخې او د هیواد امنیتي حالت ته په کتو کړې ده. دغه کمیسیون د دارالانشا سرپرست ذکریا بارګزي د څلورنۍ په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د وري په میاشت کې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو کچه ټیټه وي. بارګزي وایي د اساسي قانون له مخې د 1393 کال په غبرګولي میاشت کې د جمهور رئیس حقوقي مشروعیت پای ته رسیږي، نو باید چې 2 میاشتې د مخه یعنې د همدغه کال په وري میاشت کې ټاکنې وشي. بارګزي زیاته کړې دلته 2 مسلې په منځ کې دي، یوه د هوا او بله هم د امنیت موضوع ده. کله چې موږ له امنیتي ځواکونو سره دغه موضوع شریکه کړه، هغوی دغه مشوره راکړه. موږ منو چې په ځینو سړو ولایتونو کې د وري په میاشت کې ستونزې په مخ کې دي، خو امنیتي ځواکونو راته وویل چې په دې میاشت کې د مخالفینو د ګواښونو کچه کمه وي. شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکې ټاکنې به د 1393 لمریز کال د وري په 14مه نیټه ترسره کیږي. د ولسي جرګې ځینو غړو استدلال کاوه چې په دې میاشت کې ساړه ولایتونه له ډېرو ستونزو سره مخ وي او ټاکنیزو کمپاینونو او په ټاکنو کې د ټولو خلکو ګډون ته زمینه نه وي برابره. بارګزي وویل چې د ښو او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو لپاره یې پلانونه جوړ کړي چې په لنډ او اوږد مهال کې به پلي شي. نوموړي د ځینو اقداماتو یادونه هم وکړه. بارګزی زیاتوي موږ په جدي ډول له امنیتي ارګانونو سره خپله همغږي پیل کړې ده. په راتلونکو 2 اونیو کې به د رایه ورکوونکو د نوم لیکنې نوې طرحه نهایي کړو. راتلونکو 2 میاشتو کې به د ټاکنو عملي پلانونه هم پای ته ورسوو. موږ به د عامه پوهاوي لپاره د دیني عالمانو یو کانفرانس هم جوړ کړو او داسې تدابیر به ونیسو چې له درغلیو څخه مخنیوی وشي. نوموړي وویل دوی کولی شي چې د تیرو ټاکنو په څیر درغلۍ مشخصې او هغه رایې باطلې اعلان کړي چې په درغلیو صندوقونو ته لوېدلې وي. د سولې شورا او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په خبره کړې بیان کې وویل چې د سولې د خبرو د ملاتړ او د افغانستان د حکومت او د سولې شورا له غوښتنې سره سم یو شمېر بندي طالبان خوشي شوي دي. په دې وینا کې دا نه دي ویل شوي چې ملا عبدالغني برادر چې د طالبانو د 2م مشر په توګه پیژندل کېده خوشي شوی دی که نه دی. ملا عبدالغني برادر په 2010 کال کې په کراچۍ کې نیول شوی و او یو شمېر افغان چارواکو هغه مهال تور پورې کړ چې ملا برادر د کابل له حکومت سره د سولې خبرې کولې او د دې لپاره پاکستان ونیوه چې له دې خبرو یې اسلام آباد وار له مخه نه و خبر کړی. اسوشیټډ پریس اژانس د پاکستان د حکومت د یو مسؤل په وینا څرګنده کړه چې په خوشي شویو کسانو کې د ټیټي او منځنۍ کچې طالبان دي او په دوی کې ملا عبدالغني برادر نه دی شامل. اسوشیټډ پریس اژانس بیا د 8 تنو طالبانو د خوشي کېدو خبره کوي چې د منځنۍ او ټیټي کچې طالبان پکې دي. بل لور ته فرانس پریس اژانس ته یو افغان چارواکي د نوم د نه اخیستو په شرط ویلي دي چې پاکستان ژمنه کړې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ به په کلکه کوي او په دې لړ کې به د طالبانو هغه مشران خوشي کوي چې په پاکستان کې بندیان دي، ځکه چې ښایي هغوی د سولې په خبرو کې ډیره ونډه ولري. دغه افغان چارواکي فرانس پریس اژانس ته څرګنده کړه چې په دې کسانو کې د طالبانو د رژیم د عدلیې وزیر ملا نورالدین ترابي او یو شمېر نور مشران شامل دي. د سولې د عالي شورا او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په ګډ بیان کې له طالبانو هیله شوې ده چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي او له القاعده سره اړیکې وشلوي. په ګډې وینا کې همداراز څرګنده شوې ده چې کابل او اسلام آباد به په ګډه کار کوي څو هغه طالبان چې د سولې خبرې پر مخ وړي هغوی د ملګرو ملتو له تور لوم لرې کړي. همداراز به کابل او اسلام آباد له متحدو ایالاتو وغواړي چې د سولې د خبرو لپاره دغو طالبانو ته د لارې په برابرولو کې مرسته وکړي. د کونړ د امنیه قومندانۍ منصوبینو په هلو ځلې یو شپې ټولې شوې وسلې د ډایاک پروسې ته وسپارل شوې. نور حال د خاکسار احمدزي په راپور کې.
د هیواد د جمهور رئیس د 22 ګډه فرمان له مخې چې په هیواد کې د یو شمېر غیر مسؤل اشخاصو ډلګیو امنیتي کمپنیو د ناقانونه وسلو د ټولولو حکم کړی چې له مخې تر دې دمه د هیواد په کچه زرګونه میله غیر قانوني وسلې ټولې او د ډایاک پروسې ته سپارل شوي دي. په دې لړۍ کې کونړ یو له هغه ولایتونو څخه شمېرل کېږي چې نوموړي فرمان له صادرېدو تر دې دمه زیات شمېر غیر قانوني وسلې او مهمات ټول شوي دي او د ډایاک پروسې ته سپارل شوي دي. د کونړ ولایت د امنیه قومندانۍ منصوبینو په یاده برخه کې د خپلو تیرو پرلهپسې لاسته راوړنو په دوام کې یو ځل بیا یو شمېر ناقانونه وسلې مهمات چې 52 میله بېلابېلې سپکې وسلې 42 عدده شاجورونه 6 میله توپانچې او رومیټونه چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې لاسته راوړي وي د څلورنۍ په ورځ په یو لړ مراسمو کې د ډایاک پروسې ته وسپارلې. د کونړ والي سید فضل الله وحیدي ډایاک ته د یادو وسلو د سپارلو پر مهال د امنیه قومندانۍ د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د ملي امنیت او نور امنیتي ارګانونو او کارکوونکي له دې امله وستایل چې په دې برخه کې تر دې دمه د پام وړ لاسته راوړنې ځان سره لرلې دي. د زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه د دې جوګه شوي دي چې د وطن او خلکو د دښمنانو فعالیتونه شنډ کړي چې ژوندی مثال د تېرې ورځې د ځان وژونکي بریدګر وژنه وه چې زموږ پولیسو په ډېره مېړانه له منځه یوړل او پرې نه ښودو چې د بېګناه ملکي وګړو د مرګ ژوبلې سبب شي. اوس هم زه روزګان ته د روزګان ولایت د امنیه قومندانۍ پولیسو درې منښه کوونکي ته د ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې ونیول. د روزګان ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر سمونوال اسلم خان وویل چې نوموړي منښه کوونکي هغه مهال ونیول شول چې دوی غوښتل د امنیه قومندانۍ د امیر افراسون د کور مخ ته ماین پټ کړي. نور حال د نعمت الله فریدي په راپور کې. د روزګان ولایت د امنیه قومندانۍ امیر امنیت سمونوال اسلم خان وویل چې نوموړي منښه کوونکي هغه مهال ونیول شول چې دوی غوښتل د امنیه قومندانۍ د امیر افراسون د کور مخ ته ماین پټ کړي. د زیاته کړه چې کله د امیر افراسون زوی له بازار څخه ناوخته ماښام د کور په لوري روان و منښه کوونکي یې تر سترګو سوي دي او سمدستي یې د ترینکوټ ښار لومړي حوزې ته خبر ورکړی دی او پولیسو تر پلټنې وروسته دغه منښه کوونکي د خښتو په یو میدانۍ کې پیدا کړي دي چې دغه مهال په امنیه قومندانۍ کې تر پلټنو لاندې دي. د په خبره چې تر اوسه دوی خپل جرم نه دی منلی. اسلم خان وویل چې افغان ملي پولیس شپه ورځ کوشش کوي چې د عامو خلکو ژوند وژغوري او دغه مهال دوی د دې توان لري چې له خپلو وطنوالو څخه ساتنه وکړي. بیا هم ننګرهار ته ځو. په ننګرهار ولایت کې د اچین ولسوالۍ اوسېدونکو یو ځل بیا په یاده سیمه کې د غیر قانوني وسلوالو پر وړاندې پاڅون وکړ چې دې نه پخوا هم د یادې سیمې اوسېدونکو د غیر وسلوالو پر وړاندې پاڅون کړی و. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ خلکو د خپل پخواني پاڅون د پرېکړې پر خاطر یو ځل بیا د هغو خلکو پر وړاندې چې د سیمې امنیت خرابوي او خلکو ته ستونزې پیدا کوي عمومي پاڅون او غونډه وکړه. دغه غونډه او ملي پاڅون د اچین ولسوالۍ د پیښې خوټ په سیمه کې ترسره شو چې مشري د سیمې قومي مشرانو حاجي لیوني، حاجي مندوزي، حاجي باګټ او حاجي زلمي او نور مشرانو په غاړه لرله. پاڅون کوونکو او د غونډو برخوالو پرېکړه وکړه چې هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې په سیمه کې امنیت خرابوي او د دولت پر وړاندې وسلوال فعالیت ترسره کوي. دوی همدارنګه په قوم او خلکو غږ وکړ چې په خپلو مځکو کې به کوکنار نه کري او قاچا وکرل د قانون منګولو ته به سپارل کیږي او قومي مشران به بیا ضمانت او سفارش نه کوي. د پاڅون کوونکو د ښه انسجام په خاطر د ولایتي شورا پخواني وکیل حاجي ملاجان شنواري او قومي مشر حاجي ګلنظیر د ارتباط د غړو په توګه وټاکل شول او پاڅون کوونکي وایي چې دا پاڅون به څو ورځې دوام کوي او د غیر شرعي کارونو مخنیوی به کوي. درنو لیدونکو د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه لږ ځنډ وروسته